nobody ever created it. And it stood there hundreds of years. This is a memory. How great the power. In those days, in Ashoka time, there's no spreading the religion. People are not changing religion. There's no such thing that exists. Idea, something bring a new religion, you believe the new religion. Not like this. In those days, people are seeking for real peace only. And Peshawar of the center of the world trade between Roman Empire and Chinese Empire and Peshawar and Pushkaravati at that time of Kshan is a center of joining the all global civilization at that time, and Peshawar was a global market center. Why? In those days, people are not afraid. And today, in 20th century, 21st century, why we should afraid of Peshawar? Because the people today here mainly are Pashto. They are the creator of Gandhara civilization. And they taught, you taught us peace and harmony. قامي فکر غونډه کې سوچ دا د پښتنو لپاره د پښتنو خاص کر کم ځوان کل چې د هغې لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دلته په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کېږي لکه که تاسو کتلي په دې لړ کې په آرټیفیشل انټیلیجنس خبرې وشولې د هغې نه بعد مختلف د فخر کاکا خیل په یو کتاب په دې منطقه باندې چې کوم یوه لوبه روانه ده د هغې متعلق یو کتاب هغه لیکلی دی په هغې باندې خبرې وشولې دا پښتنو کې بیداري راولي او پښتون کل چې کوم دی را روان کل یا کوم ینګ جنریشن چې دی اوسنی موجوده کل د هغوی دپاره داسې پروګرامونه او داسې غونډې دا ډېرې مهمې دي ځکه په دې کې ډېره زده کړې کېږي په دې کې هغوی یو سوچ ډیولپ کېږي او په هغې کې چې کوم دی نو معاشرې ته خاص کر پښتني معاشرې ته ډېره ګټه رسي ښکاره خبره ده چې نن سبا د موبایل دور دی سوشل میډیا دور دی او ځوانان د بده مرغه ټول په دغه کې اخته شوي دي او یو بل اړخ ته روان دي کتاب پاتې شو کتاب چېرته په فوټپات باندې په یو چټایي باندې غوړېدلې هغې ته څوک نه ګوري دې سره موبایل په دغه کې دی او دغه هغه نیوز چې هغه د هغې څه داسې دغه هم نشته چې ګینې یا به داسې فیک نیوز یې زیات تر په هغې باندې یقین ساتل او په هغې چې کوم دی دغه کوي او ځان ته یو داسې ښه انټلیکچوال او دغه وایي دا یو غلط سوچ روان دی کتاب ته راوستل داسې پروګرامونه او داسې غونډې چې کوم دي کتاب ته دوی واپس راوستی شي او ډېر غټ رول ادا کوي